بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن 309 صفحې ته رسیدلی یو. دا کتاب چې دی دا فکر کوم 15 14 که 17 وحدې دی، او بعضې کتابونه واړه 8 وحدې دي. نو دا غټ کتاب دی. د دې لپاره وایم چې تاسې صفحو کې کنفیوز نه شئ. الحوار الثالث، دریم حوار. انظر واستمع واعد. په دریم حوار کې پلار او زوی یو ځل بیا خپل منځ کې سره خبرې اترې کوي. الابن، زوی ورته وایي متى کله، متى کله، یبدأ شروع کیږي، الوقوف ودرېدل، بعرفه په عرفه. حتما د عمرې ته تللي دي یا د حج ته تللي دي. د حج او عمرې درس دی. نو زوی پوښتنه کوي متى یبدأ الوقوف بعرفه. په عرفه کې ودرېدل، د خلک چې ولاړ دي د عرفې غر دی، هلته ودرېدل د حج د کارونو نه دی. نو هغه زوی ترې پوښتنه کوي چې په عرفه کې ودرېدل کله پیلېږي، کله شروع کیږي. پلار ورته وایي یبدأ، شروع کیږي، غدا، سبا ته، فی اليوم التاسع، په 9مه ورځ، بعد الزوال، د زوال نه وروسته. څه شي زوال؟ خصوصا کله چې وخت خبره وي نو زوال دلته لمر ته وي، یعنی بعد زوال الشمس. هدف ترې دا دی. یبدأ غدا فی اليوم التاسع بعد الزوال، سبا ته د لمر د زوال نه وروسته په 9مه ورځ شروع کیږي. زوی ترې پوښتنه کوي ومتى ینتهي، او کله ختمیږي. پلار ورته وایي ینتهي، ختمیږي، عند الفجر، د فجر وخت سره. یو ګوره سحر وي، سحر عموما د 7 بجې 8 بجې، هغې ته عربي کې صباح وایي. په دې کې باید ترې غلط نه شئ. یو فجر دی، فجر د سحر لمونځ ټایم وي. عموما نه ډېره تیارې، تپ په تیاره هم نه وي او بیخي رڼا هم نه وي، هغه ته فجر ټایم وایي. نو زه نه پوهېږم، حتما به پښتو کې ورته الفاظ وي، خو ما سره نشته دی. زه به ورته همدا سحر وایم. خو دې لپاره مې دلته ذکر کړ چې تاسې غلط نه شئ. الابن ورته وایي زوی، هل، آیا، نصلي، لمونځ کوو. ګوره دلته دا نون چې دی دا ډېر مهم دی چې د څه لپاره دی، د زمونږ لپاره دی. نصلي، دا ما مخکې هم یو ورځ ورته اشاره کړې وه. نصلي، کنټرول شفت، صلات، لمونځ. نصلي، موږ لمونځ کوو. دا نون چې دی د فعل په سر کې، د مضارع په سر کې، دا زموږ لپاره دی. اصلي، اصلي، الف چې دی همزه، زه لمونځ کوم، دا زما لپاره دی، زما لپاره، زه. یصلي چې شی شو، یا، دا هغه لپاره دی، هغه لمونځ کوي. تصلي، دا دوه شیانو لپاره دی، تا، ستا لپاره دی او د هغې لپاره که مؤنث وي. مثلا عائشه تصلي، هي تصلي، او ته انت تصلي. څنګه پوهېږو چې د چا لپاره دی؟ د جملې د ترکیب نه پوهېږو. نو دلته چې دی ما چې په هغه ورځ تاسو ته شرحه کړی او تاسې به اتین لفظ په نظر کې لیکي. الف، تا، یا، نون. الف زه، اصلي، تصلي، یصلي، نصلي. نو دا شی باید تاسې نه غلط نشي. هل نصلي الظهر، آیا موږ به د ماسپښین لمونځ کوو، والعصر، او د مازدیګر، فی عرفات، په عرفات کې. لکه څوک چې چا نه بیا پوښتنه کوي د مازدیګر او ماسپښین لمونځ په عرفات کې کوو. پلار ورته وایي نعم، جمعا وقصرا. جمعا دې ته وایي یو ځای، وقصرا لنډ. عموما لمونځونه دوه چې یو ځای کې د ماسپښین د وګوره وقت الظهر، د ماسپښین. په مسافرۍ کې بعضې خلک جمع او قصر کوي، او په عرفه کې هم کېږي. نو وایي جمعا وقصرا، یعنې یو ځای کوو یې هم د ماسپښین او مازدیګر، او قصر یې هم کوو، یعنې 4 رکعته په 2 رکعتو مجراوي هلته. زوی ورته وایي ومتى نذهب الى مزدلفه، ومتى او کله، نذهب، ګوره بیا همغه د نذهب، تذهب، یذهب خبره ده. نذهب موږ، ومتى نذهب او کله به ځو، او کله ځو الى مزدلفه، مزدلفې ته. مزدلفه هم هملته یو ځای دی.
نذهب زو بعد غروب الشمس د لمر د غروب نه وروسته د لمر د ډوبېدو نه وروسته نذهب بعد غروب الشمس د لمر د ډوبېدو نه وروسته د لمر د زوال نه وروسته ونصلي فيها او هلته به لمونځ کوو المغرب والعشاء ماښام او ماسخوتن جمعا وقصرا جمعا یعنی یو ځای وقصرا او قصر یې لنډیز یې الابن زوی ورته وایي وماذا نفعل بعد ذلك او بیا څه کوو د هغې نه وروسته پلار ورته وایي نذهب الى منى نذهب زو الى منى منى ته قبل شروق الشمس قبل مخکې د لمر له شروق نه راختلو نه لفظ رانه هېر شو چې لمر راختلو ته داسې ښه لفظ استعمالیږي خو په هر صورت زه مطمئن یم چې تاسې پوه شوئ نذهب الى منى قبل شروق الشمس منى ته د لمر د راختلو نه مخکې ځو ونرمي الجمرة الكبرى هلته رمي الجمرات دی که نه تیږې څوک ورته کاڼي وایي څوک ورته تیږې وایي تیږې چې ولي ثم نذبح الهدي او بیا څه کوو قرباني کوو نذبحو ذبح کوو حلالو نه حلال او حرام بیل لفظ دی حلالو کله چې یو شی ذبح کې هغه خپله حلالیږي بیا هر شی نه البته حلال شیان ثم نذبح الهدي الهدي امغه قرباني ته وایي هلته ثم نذبح الهدي او بیا قرباني کوو ونحلق رؤوسنا او سرونه کلوو څوک ورته خریل وایي څوک ورته کلول وایي زوی ورته وایي وماذا نفعل بعد ذلك او د هغې نه وروسته څه کوو پلار ورته وایي نذهب الى المسجد الحرام زو مسجد حرام ته لطواف الافاضه دلته زه نه غواړم چې د دې دیني اړخ ته لاړ شو او د حج په مراسمو باندې خبرې وکړو طواف الافاضه دا د طواف یو خاص قسم دی وسعي الحج او د حج کوم سعی چې ده هلته تګ راتګ چې دی طوافونه چې دي دا ټول بیا د هغې نه وروسته شروع کوو زوی ورته وایي ومتى او کله نطوف طواف کوو طواف الوداع د وداع طواف دی عموما د وداع لفظ باندې باید پوه شو نور خو طواف مختلف اقسام لري وداع مخخې ته وایي که نه کله چې یو څوک مخخه کوي هغې ته وداع وایي پلار ورته څه وایي چې څه وخت طواف الوداع کوو بعد رمي الجمرات د کاڼو یا تیږو ویشتلو نه وروسته فی اليوم الثاني عشر په 12مه ورځ او الثالث عشر او یا هم 14مه ورځ دې درس کې لږ نه پوهېږم څنګه داسې اوږد شو او که ماته داسې ښکارېده لا خو کم ویل شوی خو په هر صورت راځو 308 نمبر صفحې ته 14مه وحده ده المفردات الفاظ دي العرض ده الکعبه کعبه خو پیژنئ یو مکه ده چې هغه ښار دی او یو کعبه ده دغه توره کوټه چې تاسې وینئ دا مشخصا همغه کعبه ده ثوب الاحرام دغه سپینه جوړه چې اغوندي دا سپینه ټوټه چې ځان نه تاووي دې ته ثوب الاحرام وایي مقام ابراهیم بس دا بیخي مشخص ځای دی هلته 2 رکعته عموما دا خلک ادا کوي الهدي دا وګورئ د وضو او اوس مې نږدې ویلي سپیانو د وضو او څه وي نوم یې رانه هېر شو بخښئ مانه الفاظ هېرېږي د وضو او پسونو هغه دی عکس دی شروق الشمس د لمر راختل میقات دی صفا ده مروه ده عرفات دی دا نومونه دي زه یې نشم ترجمه کوی غروب الشمس د لمر ډوبېدل د لمر زوال مزدلفه هم ځای دی منا هم ځای دی رأس سر دلته بیخي غټ سر راغلی په هر صورت سر که غټ وي که وړوکی وي نو سر وي رؤوس جمع ده سرونه رمي الجمرات دلته واضحه نه معلومیږي ما سره خو حتما خلک به ولاړ یا کس کې اوس راته لږ معلوم شو که نه دغه کنده غوندې ځای دی دا منځ کې ولاړ دی هغه ځینې خلک په تیږو ولي یحلق خري یا کلوي ده وګورئ سړی ولاړ دی او کل سر یې رانیولی کلوي یصوم روژه نیسي یطوف طواف کوي فعل دی یصل رسیږي الوقوف بعرفه په عرفه ودرېدل یسعى دا حتما د صفا او مروه تر منځ داسې ځای جوړ شوی چې د خلکو ډېره ګرمي ونه شي ما اورېدلي دي چې ډېر ښه جوړ شوی او یخ دی نو دا حتما همغه د یسعى دلته چې سعی بین الصفا والمروه
یلبي میم تاسو ته ویلی چې لبیک اللهم لبیک تلبیه کوي. یلبسو اغوندي. یرمي ولي ویشتلو ته وایي یا اچولو ته وایي. جمعا یوځای. زوال الشمس د لمر غورځېدل. ضع علامة خطأ على الكلمة الغريبة في كل مجموعة. غریبه کلمه خو به پیژنئ چې کومه کلمه وي. غریبه کلمه هغه کلمه وي چې د نورو نه بدله وي. ګوره یعتمر، یصوم، یصلي، یأکل دا ټول عبادات دي. یعتمر، یصوم، یصلي. خو یأکل خوراک چې دی دا نو پکې عادت دی، عبادت نه دی. نو دا بیخي د دې نه غریب لفظ دی. منه، عرفات، جده، مزدلفه. دا اوس ټول د حج د ځایونو نومونه دي. او جده چې دا جده به تاسې لیدلی چې بعضې ځایونو کې جده دی، بعضې ځایونو کې جده دی. ما مخکې هم تاسو ته ویلي، ما همیشه جده لوستی، خو په هر صورت زه په ډېر واضحه فرق نه پوهېږم، والله اعلم. او دې ته اوزګار شوی یم چې یا چا نه پوښتنه وکړم یا خپله ورپسې وګرځم چې ولې داسې فرق کوي. که بیا مې کله مخې ته راغی نو انشاءالله چې ما به یې پوښتنه کړې وي یا به مې ورپسې مطالعه کړې وي چې ولې کله جده دی کله جده دی. قلم، قلم دی خو دلته پنسل رسم دی. ثوب، دفتر، کتاب. نو دلته دا جامې چې دی دا ثوب دا کلمه الغریبه ده، ځکه چې دا ټول د لیکلو او لوستي او دغه کمیس اغوستل چې دی یا جامې چې دي دا نو لیکو لوست پورې هیڅ اړیکه نه لري. التدريب الثاني. صل بين الكلمتين المناسبتين لتصبح تعبيرا. دواړه کلمې دوه کلمې دي، یو الف کې یو با کې دی، دا سره یو ځای کې چې یو ښه تعبیر ترې جوړ شي. ثوب الاحرام، رښتیا اوس خو دلته قلم مې پیدا کړی دی، دا دی ثوب الاحرام. طواف الافاضة، مقام ابراهیم. اوس به رنګ لږ بدل کړو، رنګ هم بدلوی شم. غروب الشمس، الجمرة الكبرى، رمي الجمرات، الوقوف بعرفه. بعرفه ودرېدل. نو انشاءالله ګورئ کله کله ما نه داسې ځای کې راشي چې ما نه هیر شي چې د یو شی معنا کومه، نو کیدای شي ما نه هغه وخت کې ذهن مې کار نه وي کړی. تاسې حتما په کمنټ کې ولیکئ، یو کمنټ هم منه بې جوابه نه پاتې کېږي انشاءالله. ښه، دا نور درس دی، دا به بیا بله ورځ ولولو، جمعې ورځ به پکې رخصت کوو. نور چې بعضې ورځې ما نه میس کېږي پاتې کېږي، حتما هغې وخت ورځو کې زه ډېر زیات مصروف یم. زما نهایي کوشش دا وي چې دې ته حتما زه وخت وباسم، سره د دې چې ما ته هېڅ مادي ګټه نه را رسېږي. خو دا چې یو څوک راته یا میسیج کوي یا مثلا هملته کمنټ کوي او زه پوهېږم چې یو څوک زده کړه کوي، دا زموږ او ستاسې ټولو لپاره ډېره غټه خبره ده. نو زما کوشش نهایي دا دی، بعضې ملګري راته میسیج کوي چې ته ولې درس نن دې اپلوډ نه کړ، غیر حاضري دې وکړه. بعضې ملګري خو یو دانه خو ډېر سخت هم و، کیدای شي درس به ګوري یا نه، چې کومه ورځ به لږ ما ناوخته کړی نو هغه به راپسې میسیج وکړ، بیا مې ورته وویل چې بیا دې بلاک کومه، بیا خفه هم شو، یو څو الفاظ یې مې ویلي، نو د الفاظو د جواب په ځای ما ډایرکټ بلاک کړ. نو هدف مې دا دی د دې قصې نه هم چې زه هېڅ وخت کوشش کوم چې ویډیوز وخت ضایع نه شي. ډېر سخت وخت کې کله کله مصروف یم، ډېر مهم کار مې وي هغه پرېږدم، خو درس ریکارډوم. که بیا هم ورته وخت ونه باسم دې مطلب دا چې بیخي ناممکنه وه راته چې زه درس هغه کړم. او بل میسیجونه زیات راځي، هر یو چې جوابوم هغې ته هم لږ وخت ورکول کېږي، نو حوصله هم غواړي. نو په دې هیله چې تاسې زما دغه نقطه درک کړئ. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.